سلامونه دوستانو، نیک هیله او احترامات به دې هیله چې ټول به روغ جوړ د صحت په جامه کې پټ یاست. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو داسې اپلیکیشن په اړه تاسو ته معلومات درکړم کوم چې ډیر ضروري او مهم اپلیکیشن دی. هغه اپلیکیشن څنګه کار کوي زه به په نننۍ ویډیو کې تاسو ته وښایم. نو دا ویډیو باید هغه کسان ډیر وګوري چې غواړي یو ایډیټینګ کې یو یوټیوبر باید ضرور دا وګوري، ځکه چې یو مهمه ویډیو ده د یوټیوبر لپاره. نو څنګه کولای شو تاسو سبسکرایب بټن جوړ کړئ، یعنی گرین سکرین ته واړوئ، یو تصویر څنګه واړوئ، یو ویډیو څنګه گرین سکرین ته واړوئ، لایف تاسو خپل یو څه وایي هغه گرین سکرین ته اړوئ. نو راځئ په نننۍ ویډیو کې به زه درته د ویډیو د شروع کېدو مخکې زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم، که تاسو تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل اسلامیار خان نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب او بیل نوټیفیکیشن ګوري ضروری دی، دا ضرور دباو کې. ملګرو تاسو بل خپل پلی سٹور څخه گرین سکرین یې پر انسټال کړئ. کله چې دا را انسټال کړئ هغې نه بعد به تاسو دا را خلاص کړئ. کله چې دا را خلاص کړئ نو ګورئ دوستانو دا را خلاصېږي. تاسو ته دوه اپشنان درکړي کوم چې دا د انټرنیټ په هغه کارېږي او دا بیا فری دی. نو موږ راځو دا فری ویډیو باندې کلیک کوو. کله چې دا کلیک کړئ تاسو ته یو ګالري ده، یو هم ویډیو د لایف. نو که تاسو غواړئ چې ګالري نه کوم ویډیو راخلئ، کوم عکس راخلئ یا کوم بل څه راخلئ، تاسو ګرین سکرین ته اړوئ. گرین سکرین یعنی د سبسکرایب بټن تصویر دی، تاسو گرین سکرین ته اړوئ، یا نور هم داسې څه دي چې تاسو گرین سکرین ته اړوئ. نو راځئ موږ په دې ویډیو کلیک کوو. کله چې په ویډیو کلیک کوو بس دا ویډیو شروع کوو. نو ملګرو دا د ویډیو پلی کړه. کله چې ویډیو پلی کړه نو تاسو کولی شئ اوس دا بیرته ودروئ. کله چې دا ودرول نو بس تاسو ته اوس دې کې څلور اپشنان درکړي دي چې تاسو انسټاګرام ته شیر کوئ، یا فیسبوک ته شیر کوئ، واتساپ ته شیر کوئ، او یا هم که تاسو په موبایلو کې کوم اپشنان دي، کوم سیستمونه دي، تاسو هغې ته شیر کوئ. نو موږ راځو دا درې واړه پرېږدو او په دې کلیک کوو چې موږ یې ځو کین ماسټر ته شیر کوو. کله چې دا کین ماسټر ته شیر کړه ګورئ دوستانو دلته موږ سره کین ماسټر شته دی. دا نو دا کین ماسټر باندې به چې کلیک وکړو ته ودرېږي چې څه وکړي. بس دا د کین ماسټر ته دا شیر شوه، دا ویډیو ده کین ماسټر ته شیر شوه. اوس موږ دې سره بله ویډیو راخلو، بیا بیرته هم دا بیرته کټ کوو. نو زه اوس یو څه دې ته پیدا کوو چې دا پرې ولګوم. دا تصویر راخلو موږ. کله چې دا تصویر راواخیسته دا ډیلیټوو. دا هم چې کله ډیلیټ کړه اوس زه بیرته همدې تصویر باندې همغه ویډیو لګوو. نو ملګرو لږ صبر به کوئ. دا دی دا هغه ویډیو ده کومه چې موږ جوړه کړه. ګورئ ملګرو دا به لږ راغټ کړو چې تاسو ته ښکاره شي. نو دا اوس گرین سکرین نه څنګه اړولی شو، څنګه یې ختمولی شو. گرین سکرین نه تاسو به راشئ په دې ځای به کلیک وکړئ. دې باندې به چې کلیک وکړو نو تاسو به دا په دې ځای کلیک کوئ چې دا تاسو ته راخلاص شي. کله مو چې دا راخلاص کړم ګوره گرین سکرین ورک شو. تاسو ته به ښکاري ملګرو گرین سکرین دا دی ورک شو او ساده هغه دی. زه به تاسو ته دا ویډیو پلی کوم چې تاسو صحیح پوه شئ. ګورئ ملګرو ویډیو موږ پلی کوو. نو ملګرو دا د ویډیو پلی کړه. کله چې ګورئ تاسو ته به ښکاري گرین سکرین او ویډیو شوه. هغه کوم شاته چې زموږ هر څه وو هغه ورک شول او ویډیو گرین سکرین ته واوښته. حالانکه موږ هم ترېنه شاته شو لکه ورک شو ترې موږ هم گرین سکرین په واسطه. نو که ویډیو مو خوښه وي له نورو دوستانو سره ضرور شیر کړئ. د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل اسلامیار خان ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. د خدای په امان.